سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. امید مې دی چې تاسو ټول به روغ جوړ او د ژوند په مزو کې به یې. مینوالو اول ټول نه معافي غواړم، هغه ځکه چې زه په یوټیوب چینل کې په پکچر باندې داسې قسمه ټایټل لیکم چې تاسو هغه ویډیو خامخا وګورئ. نن زموږ ټاپک په دې دی چې په روژه کې هغه کم کار دی چې د انسان زړه ورسره په سکون کې شي. دوستانو، د هر چا چم ګاونډ کې تقریبا غریبانان شته او ډېر داسې خلک دی چې کور کې هیڅ هم نه لري، مطلب د خوراک راشن یا نور داسې څه. خو دوستانو موږ ته پته نه لګي او هغوی هم د شرمه چاته نشي ویلی. نو دوستانو، که غواړئ چې روژه مو په سکون کې شي او الله مو نور هم په مال کې اضافه وکړي او برکت پکې واچوي، نو د چم ګاونډ د غریبانانو خلکو هیلپ وکړئ او الله پاک په مال دولت کې برکت واچوي، نور به زیات کړي. نو د چم ګاونډ غریبانانو خلکو ته سودا واخلئ او یا ورته نغدې پیسې ورکړئ. مونږ سره خو کېدی شي چې ډېر څه وي، خو ډېر غریبانان داسې دي چې هغوی سره به هیڅ نه وي. نو دوستانو، دی به زموږ نه خامخا تپوس کېږي چې ولې مونږ سره څه شته او مونږ خلکو سره هیلپ نه کوو. دوستانو، په دې روژه کې که فرض که تاسو د یو غریب سره هم هیلپ وکړئ، نو یقین سره وایم چې ډېر زیات به خوشحاله شئ او سکون کې به یې. که څوک د غریبانانو خلکو سره هم هیلپ کول غواړي، نو موږ ته خامخا په کمنټس کې ولیکئ او اوس راکئ تر د بلې ویډیو پورې ماته اجازت. په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د لوی الله په امان.